د کافر ملک ته د مزدوري لپاره تل جایز دي کنه جایز ولې مسلمانانو ملکونه ختم شو مسلمانانو ملکونه نشته چې کافرانو ملکونه ته سړی دي کافرانو ملکونه ته اکثر خلک چې لاړ شي کنه زه ټول نه یادوم اکثر یادوم ځکه ډیر مسلمانان شته بار ملکونو کې چې هغه نیکان دي الته خپل ایمان حفاظت کوي لیکن اکثر زمنګ دا نوجوانان چې کله بار ملکونو ته لاړ شي یورپ ملکونو ته نو الته مزدوري خو کی خو لیکن ایمان وسرو بیری ها ځکه الته چې کوم ماحول لیکم معاشره دا هغه ټول د اسلام سره خلاف ده ټیک د په بعضي سہولیات په کې لیکن ایمان په کې بیلې غوړې الته فحاشي او عریانی ډېر زیات دالته ډېر خلکو د خپل ایمان لاس هغه انزل دي هم لہذا مسلمانانو ملکونه هغه ډېر شی دي الته سفر وکړه ډېر مجبورې او د خپل ملک سه بل مهنت وکړه دا ایمان د خلکو ته شي نه ښکارا کی ایمان بیلیو پیسې ګټي په دغه پیسو بس تندر ولګم چې پای کې زما ایمانو بیلې شي لہذا کافران بلکونو ته به ضرورت سفر کول دا ناروا دي د الله د نبی فتوا دا انا بریء مما یقیم بین اظهر المشرکین دا خلکو د جدایم زما اوسې تعلق نشه چې کفار منځ کې اوسېږي مشرکان منځ کې اوسېږي